نو اوله صفحه مو جوړه کړه، بیا راځم و دغه ځای ته خوندي کړي دا وهم، نو بیا راځم و دوهمې صفحې ته مینو ته راځم، مینو باندې کلیک کوم، بیا راځم و دغه ځای ته مینو سمول. دلته راځم زه اوس یو څو دکمې راخلم، پر دغه جمعي علامه چې دلته تاسو کلیک وکړئ دکمې به راواخلئ. زه اول لیکمه لیکم د لیکنې لیست، بیا دا ورخیر کوم، برته به تاسو په دغه جمعي کلیک وکړئ، بیا به تاسو بله دکمه فعاله کړئ ځان ته. دلته بیا نوشته کوم د اپلیکیشن په اړه، بیا پر دغه جمعي کلیک کوم، بیا راځم دلته لیکمه نور اپلیکیشنونه، برته دلته کلیک کوم، بیا راځم اپلیکیشن شریکول، بل دکمه بیا هم جوړوم اپلیکیشن څخه وتل. دا ما دلته 5 دکمې جوړې کړې، تاسو دلته کتلی شئ 5 دکمې ما جوړې کړې او دا تاسو ته لاړه وایم سئ، دلته تاسو کتلی شئ، تاسو به کلیک پر وکړئ، داسې به ونیسئ، بیا به دا ته لاړه. نو راځو بیا دغه ځای ته او دغه ځای ته برته دا ځای وهو، بیا به راسو دلته دغه لیکنې چې موږ اوس وکړې، دغه دکمې چې موږ جوړې کړې، او دلته به راځو بیا به ډیزاین کوو و دغه ځای ته به راسو. دلته چې تاسو چې رالاست بیا به اول خپل صفحه وګورئ، صفحه په څه شکل کې، زموږ صفحه په دې شکل کې ده. نو دلته زه راځم دلته فونټ انتخابوم، دلته تاسو فونټ انتخابولی شئ، دلته فونټ اندازه کنټرولولی شئ، دلته دغه متن ته رنګ انتخابولی شئ. نو زه راځم اول دلته د لیکنې سایز 20 کوم، نو بیا راځم د متن رنګ سپین کوم، بیا به راسو و دغه ځای ته فونټ مې انتخاب کړئ، فونټ چې مې انتخاب کړئ بیا به راسم دغه ده شالید رنګ دا هم تغییر کوم، دا راځم دلته دا سور کوم، سور رنګ دې ته ورکوم، بیا به راسه تاسو دلته دغه تاسو کتلی شئ کنجونه غونډ کنجونه، دلته زه راځم دا تر 15 پیره راولم زه، نو بیا کښته راځم او دلته دغه ځای دی تاسو کتلی شئ، دلته بیا راځم دا تر 15 پورې راولم، نو بیا په دغه ځای ته راسه چوکاټ رنګ دې ته بیا برته رنګ انتخاب کړو. نو دلته اوس ما رنګ انتخاب کړئ او دغه څلور چې دي دا راولم پر درو یې دروم، بیا برته دلته خپل صفحه وګورو، نور صفحه په دې شکل کې ده. اوس راځو دغه نور چې دی دا هم دغسې د ډیزاین کولو، لکه دغه اول دکمه چې مو دا ډیزاین کړه، نو دلته تاسو کتلی شئ، نو بیا ویډیو هم غټېږي. زه راځم برته رنګ یې سپین کوم، فونټ ته راځم د فونټ رنګ یې سپینوم، او بیا دلته راځم دغه شین ټکی چې دی دلته بیا راځم دا برته سور کوم. نو دا چې دی غونډ کنجونه دا تر 15 موږ اول راویستلي وو، انشاءالله تر 15 موږ راویستلي وو. بیا راځم دغه دیوال په ورکمه 4، نو بیا به راستو دغه ځای ته دا پر 3 ودروم، نو بیا راځو بیا به دلته برته تاسو کلیک کوئ پر دغه ځای
ته به کلیک کوئ ستاسو دغه دوکمې چې موږ جوړې کړې وي هغه تاسو ته راوړي. نو زه راځم نور اپلیکیشنونه دا دوکمنټ ډیزاین کوم د تر شل پورې راولم ماته رنګ اړوم بهار بهار دی ګلونا غړیږي امن فضا د زړونا نڅیږي امن فضا د زړونا نڅیږي. بیا به دلته خپل صفحه وګورو د شیخ مولوي عبدالبصیر نو صاحب صفحه به دا شکل کې ده. نو زه ویډیو دروم دغه دا ستاسو اول راتګ وي نو دوې دوکمې چې دی دغه هم ډیزاین کوم چې په دې خاطر بیا ویډیو ورته نیسي. نو ما هغه دوې دوکمې چې پاته وي هغه مې هم ډیزاین کړې. ورته راځو پر دغه ځای به تاسو کلیک وکړئ نو خپل صفحه به وګورو. صفحه په دا شکل کې جوړه سوه. نو راځو دې ځای څخه وځو دې ځای څخه وځو نو بیا راځو په دغه ځای ته دلته به راسئ دا په شین انتخاب کړو د شین رنګ په شین انتخاب کړو. دلته برته به خپل صفحه وګورو دلته به هر صفحه وګورو. صفحه په څه شکل کې جوړه سوه. صفحه زموږ صفحه په دا شکل کې جوړه سوې. د دې ځای برته وځو